بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زغوارم چې تاسو سره یو قصه شریکه کوم د یو يهودي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. مخکې د دینه باید دا خبره وپېژنو، دا خبره زده کو چې څنګه د یو مسلمان د پاره عقیده مهمه ده چې دې عقیده به د توحید عقیده وي، د دې یقین به وي د الله سبحانه وتعالی په یووالي باندې، او د توحید درې واړه اقسام به صرف د یو الله سبحانه وتعالی د پاره مني، د بل هیڅ چا د پاره به نه مني. لکه څرنګه چې د یو مسلمان د پاره دا مهم دي چې د هغې معاملات ټیک وي، د شریعت د نظره د هغې معاملات دا درست وي، په خپل معامله کې د شریعت لحاظ کړی، د هغه معاملو نه ځان ساتي چې شریعت د هغې نه منع کړې ده. لکه څرنګه چې د یو مسلمان دپاره دا مهم دي چې هغه د اوامرو او نواهیو هغه کارونه چې الله سبحانه وتعالی یو مسلمان د هغې باندې امر کړی دی کوشش کې چې په هغې باندې عمل وکړي، او هغه کارونه چې الله سبحانه وتعالی یو مسلمان د هغې نه منع کړی دی کوشش دای چې د هغې نه ځان وساتي. دغه رنګې د یو مسلمان دپاره ښایسته اخلاق لرل دا هم مهم دي، دا هم د اسلام د اصول نه یو مهم اصل دی، او د اسلام نه یو لویه حصه ده چې یو مسلمان باید ښه اخلاق ولري، د هغې ښایسته اخلاق وي. د بدقسمتۍ نه زموږ د ځوانانو اخلاق چې موږ په مجازي نړۍ کې وګورو نو ډېر ښایسته دي، د خلکو سره کمونیکیشن، خبرې اترې، ښایسته لیکنې کوي، تعلیقات چې وګوري، کمنټونه، هر څه چې وګوري د هغې کې د ډېرو ښو اخلاقو او هغې کې ډېر ښه ادب په دې ټولو لیکنو او د هر څه کې موجود وي. لیکن که حقیقي ژوند یې وګوري نو بیا هغه شانتې نه وي. باید هر مسلمان لکه څرنګه چې دا نور شیونه په دې باندې عمل کوي، یوازې دا مونځ چې دی دا انسان جنت ته نشي داخلولی، بلکې نور هم ډېر کارونه دي، عقاید دي، معاملات دي، احکام دي، دغه رنګې ښایسته اخلاق هم دي. ډیر کرته داسې چې ډیر عبادت گزار کس بی، ډیر عبادتونه کوي، ډیر نیک بی، لیکن اخلاق به ښایسته نه وي، نو د دې اخلاقو د وجې نه دغه انسان نشي کامیابېدلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق خو زموږ مخې ته دي چې هغې څنګه اخلاق لرل. الله سبحانه وتعالی په خپل عظیم کتاب کې دغه یادونه کړې ده، وانک لعلى خلق عظیم. او د انسان اخلاق چې معلومیږي دغه د کور والاو نه معلومیږي، د هغوی د خادمانو نه معلومیږي چې دا څنګه ښه اخلاق لري، هغوی ته ډېره پته وي د دې شخصیت. انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ډېر ښایسته و، د اخلاقو په اعتبار سره د هر چا نه ډېر ښایسته و. فرمایي ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره 10 کاله خدمت کړی، ما د نبی علیه الصلاة والسلام 10 کاله خدمت کړی دی. په دې 10 کالو کې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته د اف کلمه نه ده ویلې، یو خادم ته. ته فکر کوه چې نبی علیه السلام څومره ښه اخلاق. په دې کې موږ ته درس دی، باید موږ د دې نه زده کړو. د نبی علیه الصلاة والسلام ټول ژوند د یو مسلمان دپاره دا زده کړه، دا تعلیم دی. وی ما یو ریخم نه دی مسه کړی چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د لاسونو مبارکو نه نرم وي، داسې ریخم ما نه دی مسه کړی، او ما داسې خوشبو نه ده بوی کړي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د خوشبو نه هغه غوره او بهتره وي. په دې 10 کالو کې انس رضی الله عنه فرمایي
چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته دا نه دی ویلي که چېرته ما یو کار نه دی کړی ما ته دا نه دی ویلي چې دا کار دی ولې نه دی کړی او که چېرته ما یو کار کړی نو دا یې راته نه دی ویلي چې دا کار دی ولې کړی دی. دا اخلاق د نبی علیه الصلاة والسلام. موږ په خپل ژوند کې فکر او سوچ وکړو چې زموږ اخلاق څومره دي. اوس د نبی علیه الصلاة والسلام او د یو یهودي واقعه بیانوم. یو یهودي وایي چې ما په محمد صلی الله علیه وسلم کې د اخرني نبی ټولې نښې نښانې هغه معلومې کړې وي، خو یوه نښه پاتې وه چې د اخرني نبی صفت به دا وي چې که چېرته هغې باندې جهالت وشي د دې حلم او صبر به په جهالت باندې دا دبرې او زیات به وي. اکو چېرته به دې نبي باندې جهالت زیاتیږي نو عمره د دې حلم او صبر به زیاتیږي. و نو د دې صفت د معلومولو دپاره ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره معامله وکړه، د قرض معامله مې وکړه او بیا د مقرر وخت نه هغې نه مخکې ورلمه د نبي علیه الصلاة والسلام خواته او ورته مې وویل څومره دوکمار یې وی ای د عبدمناف اولاده او داسې مې راکش که. عمر رضی الله عنه هم ولاړ دی، هغه فرمایي ای د الله دښمنه دا لاس درېږه د نبي علیه الصلاة والسلام د ګریوانه. که چېرته نبي علیه الصلاة والسلام دلته نه وی قسم په الله چې ما به ستا دا سر کټ کړی وی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ډېر په مینه او الفت باندې ګوري، ورته فرمایي ای عمره ما او دا سړی چې دی یو بلې خبرې د ډېر زیات محتاج یو. هغه خبره دا ده چې دې ته امر وکړه، ما ته امر وکړه چې زه دته دا قرض په ښه طریقې سره ادا کړم او دته امر وکړه چې د خپل قرض په ښه شان سره په ښه طریقې سره مطالبه وکړه. او بیا عمر رضی الله عنه ته فرمایي بوزه دا سړی او د خپلې حصې نه ورته لږه حصه زیاته ورکړه. سبحان الله. کله چې دا یهودي د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاق ګوري نو د دې اخلاقو نه متاثره کیږي او ایمان راوړي او کلمه د شهادت وایي. دا زموږ د پیغمبر اخلاق باید موږ د خپل د پیغمبر د اخلاقو نه زده کړه وکړو، کوشش وکړو چې دا ښایسته اخلاق په ځان کې راولو. د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو ډېرې زیاتې نمونې دي، که چېرته هغه بیانو نو د ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. الله سبحانه وتعالی دی په موږ کې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښایسته اخلاق هغه موجود کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه